دیشتم سوال دی چې آیا مونږ کنجکه یا غمې یا تعویز وغیره د نظر یا د شفا د پاره اچوي شو؟ جواب: مونږ د نظر د لری کېدو د پاره یا د بیماری د ختمېدو د پاره کنجکه، غمې، تعویز وغیره نشو اچولی، ځکه دا ټول غیر شرعي شیزونه دي، بلکې دین اسلام موږ د دینه منع کړي. نه په دې شیزونو کې شفا شته، نه تانه نظر بندوي شي، نه د تانه کوم مصیبت لري کوي شي. قرآن مجید په سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. که چېرته الله سبحانه وتعالی تا ته یو مصیبت در ورسوي، یو تکلیف در ورسوي، یو پریشانی در ورسوي، فلا کاشف له، نو دغه مصیبت، دغه پریشانی، دغه تکلیف د تانه بل هیڅوک نشي لري کوي الا هو، مگر یو ذات دی الله سبحانه وتعالی، صرف اور صرف هغه د تانه لري کوي. نو کنجکه، غمې، تعویز وغیره نه تا ته شفا در کوي شي، نه درنه نظر بندوي شي، نه درنه کوم مصیبت لري کوي شي، بلکې نظر نه دی بچ کوي شي هغه یو ذات، شفا در کوي شي هغه یو ذات، او دغه شانتي مصیبت درنه لري کوي شي هغه یو ذات الله سبحانه وتعالی. نو دا هغه نه غوښتل پکار دي، په هغه باندې یقین ساتل پکار دي. حدیث کې راځي، امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسند احمد کې دا روایت نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: من علق تمیمه فقد اشرک. څوک چې تعویز را زوړن کی فقد اشرک، د الله سره شرک وکړه. تمیمتن کې هغه ټول شیزونه داخليږي چې هغه د شفا یا د نظر د بندیدو د لپاره استعماليږي. تار شو مثال په تور معنی، کړه شو، دغه شانتی کنجکه شو، غمې شو، نور چې څومره د نظربند یا د شفا د لپاره شیزونه خلق را زوړندې دا ټول په تمیمتن کې داخل دي. نو د الله رسول فرمایي: من علق تمیمتن، څوک چې دا شیزونه را زوړندې فقط اشرک، د الله سره شرک وکړو، د الله سره شرک کوي، لګیا دي. نو د دې د وجنه د دې شیزونو نه ځان ساتل پکار دي. مخکې دا مرض په دې خلکو کې ډیر زیاتو، اوس لږ لږ کم شوی دی، خو بیا هم شته. د ماشوم ته به د نظر د بندیدو د لپاره کنجکه او غمې به را زوړن کړي، سورې به پکې کړي، او ماشوم ته به راچولې او نظربند به ورته ویل، هغه به ورته چولې، چاقو به ورته چولې، نور شیزونه به ورته را زوړن کړي. ولی د دې د لپاره چې نظر یې ونه وي. ډیرو خلکو به د گاړو پورې دا چپړې راتړلې، دا د څه لپاره را زوړن دي کړي؟ وای چې نظر یې ونه وي، نظربند لپاره. بعضې خلکو به په دې کورونو باندې د دې غویانو دا کوپړۍ او دا ښکرونه دا را زوړن کړي، کې خوستې به. ولې؟ وای نظربند دی که نه، چې نظر په ونه لګي. نو دا شیزونه به خلکو استعمالول، دا ټول حرام کارونه دي. او بعضې خلک په غاړو کې تعویزونه، مټو ته تعویزونه د څه دپاره دی اچولې؟ وایي یره بیماري مې ده چې دې سره ښه شي، الله راته شفا راکړي. زما محترمو دا ټول شرکي کارونه دي، غیر شرعي کارونه دي. الله او د هغه رسول موږ د دې نه منع کړي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. که د شفا دپاره وې، نو قرآن او سنت کې ډېر آیاتونه او ډېرې دعاګانې د الله رسول موږ ته ښودلي دي چې په هغې باندې ځان دم که الله به درته شفا درکړي که نه. د نظر د ختمولو دپاره، د نظر د بندېدو دپاره قرآن او سنت کې موږ ته الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم دعاګانې راښودلي. نو هغه دعاګانې په ځان ووایه که نه، په هغې ځان دم که، نو نظر به در باندې نه لګي. لہذا د دې کارونو نه ځان ساتل پکار دي.